دا ځینې خلک چې بې وسه وي نو ښه وي. د ځینې خلک چې بې وسه وي نو ښه وي، خدایان ترې نه جوړېږي چې اختیار ورځي په لاس. د ځینې خلک چې بې وسه وي نو ښه وي، خدایان ترې نه جوړېږي چې اختیار ورځي په لاس. او پښتون چې بې تعلیمه وي د ژوند په افسانه کې، پښتون چې بې تعلیمه وي د ژوند په افسانه کې، پښتون ته به کردار د څوکیدار ورځي په لاس. زه به راغواړم پښتو نظم دپاره زموږ د سکول یو قدرمن ټیچر چې هغه هم یو ډېر ښکلی شاعر دی او د هغه شاعري د بنو نماینده شاعري په طور باندې مونږ اناونس کولی شي. نو زه راغواړم ستاسو د لاسونو په درنه پړاکه کې عبدالمطلب صاحب چې هغه راشي او خپل نظم پیش کړي. عبدالمطلب صاحب. مهرباني په دا موجوده صورتحال باندې زه هندوستان ته یوه خبره کوم چې هندوانو وار خطا کېدو ته پکې ساجت دی، هندوانو وار خطا کېدو ته پکې ساجت دی. راشئ بس وایو خلیمان به درته وښیم او د پاکستان په لوري برند هم راکتلی نشئ، د پاکستان په لوري برند هم راکتلی نشئ. ورانېږي څنګه هندوستان به درته وښیم. او مننه. او یقین وایي درته چې بیا غلطي خو وکړئ چېرته، یقین وایي درته چې بیا غلطي خو وکړئ چېرته، د ورځې ستوري په اسمان به درته وښیم. مننه.